د لسو کالو راهیسې د ترهګرۍ ځپلې سیمه ضلع اورکزۍ د سولې او د امن په لور روانه ده. یوې لسیزې نه پس په لومړي ځل دلته اورکزو پښتو ادبي کاروان د سوري لاندې یوه ادبي غونډه او مشاعره تابع کړې شوې چې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو سره تعلق لرونکي شاعرانو پکې ګډون وکړو. د تیرا خوږې وږمې دي پرې خمار یم، د تیرا خوږې وږمې دي پرې خمار یم، خپیرۍ مې خیل کې ګرځي ترې ورجار یم. یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو نه وروسته اورکزو سیمه د سولې او د امن په لور روانه ده. په دې لړ کې د اورکزو پښتو ادبي کاروان شپږمې کلیزې په مناسبت مشتي میلې کې یوه ادبي دستوره او مشاعره تابع شوې چې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو سره تعلق لرونکو نامتو شاعرانو او ادیبانو پکې ګډون کړی. خدایا ما سحر نه حساب مغواړه، غواړم ستا کرم لیونی شوی لفظونه هم معنی بدل کړې حالاتو سره، او د کېدې نشو اوس موږ د څوکیدار له یارې. نړۍ کې یو سامراج بل د جنت د ویدارانو، دا غي کړو او بدرنګ کړلو تصویر د پښتنو. هغه وایي دا پښتون مورچه کې ښه دی، هغه وایي دا سنګر ساتو حیاته. دستورې کې د ذکر شوي کاروان سوري لاندې د کاروان غړو په کلام مشتملې چاپ شوي تذکرې مخکتنه هم وشوه. په دې مهال د دستورې مشر میلمه د پښتو ژبې ادیب، شاعر، څېړنکار او لیکوال سرمراز ویل چې په اورکزو کې دا رنګه هلې ځلې د ستاینې وړ دي، ځکه چې په دې سیمه داسې وخت تېر شوی چې چا به دلته د راتګ سوچ هم نشو کولی. د اورکزو پښتو ادبي کاروان مشر اسد ایاز ویل چې د نامتو او پیژندلي شاعرانو او ادیبانو راتګ سره د دوی حوصلې نورې لوړې شوي. ملګری ریپورټر صالح الدین اورکزۍ سره طاهر رشید، مشرق ټي وي، مشتي میله، ضلع اورکزۍ. بلخوا 40,000 آبادۍ باندې مشتمل